د نن ورځې مهم خبرونه. سمیع سادات بیا څه پلان نیولی دی؟ د ملا عمر د کوم کار څخه پرده پورته شوه؟ کوم حقیقت یې معلوم شو؟ له روسیې څخه یې څه غوښتي وو؟ دا او ډېر نور مهم خبرونه درته هم لرم، خو لومړی ویډیو تر اخیره وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. لومړی د مجید قرار لیکنه در سره شریکوم چې لیکلی دي: دا څه موده ناسوب یم، په شخصي چارو بوخت یم. 2 تبصرې لرم. یو خو به له پاکستانه خبر یاست، د پاکستان د ریاست مدینه له حاله به خبر یاست. هلته عمران خان په دې جرم چې روس ته لاړه د افغانستان په فتح یې ښکاران وکړل او امریکا ته ادارې ور وښودې. د امریکا لخوا د ډیزلي فضل الرحمن د شپېتو مدرسو په مرسته ذلیل کړل شو. د خدای دغسې عدالت دی. هماغه عمران خان چې د همدې امریکې په لاس د افغانستان رانسکورېدل مانځلي وو، خدای په هماغه امریکا او هماغو ملایانو ذلیل کړ. لا به هم ذلیله شي انشاءالله. وخت ته اړتیا ده. امکان لري د ذوالفقار علي بوټو په برخلیک اخته شي. هماغه ملایانو چې د امریکا په نصرت کابل فتح کړ، نن یې هماغې امریکې په ننګه اسلام آباد هم فتح کړ او بیا یې د هماغې امریکې مرستې ته د الله تعالی د نصرت نوم هم ورکړ. بله تبصره مې د کندهار په یاسر جواد کوله چې د طالبانو د استخباراتو چارواکي او ویاند وو. که څه هم ما د طالبانو ترمنځ اختلاف او اتحاد دواړه ملت ته بې ګټې او بې معنا بلکې موزر ګڼلي، خو د دې هلک او ورسره هلکانو لږ څه هوښیارېدل او اختلاف د وطن او ټولنې په ګټه بولم. دې هلک په غیر مستقیم شکل ویلی دي چې وطن اشغال دی. هغه د کندهار والي چې د هیبت الله خیلاس دی د ISI نوکر بللی او دا خبره یې پر سوشل میډیا ځینو نورو هم نامستقیمه ورسره بدرګه کړې ده. شفیع اعظم په یو ټویټ کې لیکلی دي: د خان دا وینا تاریخي او زړوره وه چې اقتدار ته له راتګ سره یې امریکا مخاطبه کړه چې امریکا به نور له تاسې سره په افغانه جګړه کې همکار نه وي، هو خو په سوله کې همکارۍ کولی شو. د دغه ټویټ ته بیا عبید افغان لیکلی دي چې دا خو نړیوال خیاط دی، وخاندئ په داسې ذلیله خیاط. دا خیاطي ټیک د پاکستان وزیر لپاره کړې ده. شهید ډاکټر نجیب 30 کاله مخکې ویلي و چې که زما پر ځای دوی پر دې چوکۍ ناست وی، بیا به له شورویانو سره په دوستۍ کې هیڅ مشکل نه وی. نن هماغسې وشول. له کمونیستانو سره په اسلام کې دوستي جایزه شوه ځکه دوی پر هماغه چوکۍ ناست دي. هرات کې د سلما بند دریم توربین فعال شو. برېښنا شرکت د دغه خبر ورکولو ترڅنګ چې د دې بند برېښنا عادي حالت ته راګرځېدلې ده. سرچینې معلوماتو له مخې اوس مهال د سلما بند درې توربینونه له 30 میګاواټو څخه ډېره برېښنا تولیدوي. بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي له ایراني سفیر بهادر امینیا سره په کتنه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي چلن په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې له افغان مهاجرینو سره ناسم چلن د دواړو هیوادونو په اړیکو او عام ذهنیت منفي اغېز کوي. سمیع سادات د افغانستان د پخواني پوځ جنرال او د کابل د امنیت وروستی قومندان جنرال سمیع سادات په خپله نوي غږیز پیغام کې ویلي دي چې له روژې وروسته به یو ځل بیا راګرځي. هغه پخوانیو نظامیانو ته په خطاب کې وویل چې افغانستان په بد حالت کې دی او ژغورل غواړي. هغه وویل چې یو تحریک موجود وطن په بد حال کې دی. طالبان چې راغلي هیڅوک عزت نه لري. هر څه له منځه تللي او نیمایي افغانان له وطن څخه په تېښته کې دي. د په باور چې دوی به یو قوت جوړیږي او د افغانستان د ژغورنې لپاره به سیاسي، مدني او وسلواله مبارزه کوي او خپل هیواد به د ټوپک په زور ساتي. سادات څو ورځې وړاندې په خپله تازه مرکه کې ویلي و چې افغانستان د طالبانو نه دی او دا حالت به تغییر کوي ځکه چې طالبانو هیواد تباه کړی. سمیع د مقاومت جبهې څخه خپل ملاتړ هم اعلان کړ چې مشر احمد مسعود کوي او همدارنګه یې وویل چې له هغه سره تماس کې دی. د افغانستان په شمال کې د طالبانو په وړاندې د یو شمېر ډلګیو د مقاومت اعلان او څه جګړه هغه ګواښونه دي چې خلک یې یو ځل بیا پر خپل راتلونکي بې باوره کړي او وایي چې افغانستان به بیا د یوې بلې جګړې شاهد وي. څه هم افغانستان تر یوې کچې له جګړې خلاص شوی، ویره شته چې د آرام حالت به ډیر وخت دوام ونه کړي او یوه بله جګړه به د افغانانو دروازه وټکوي. د مقاومت جبهې په دې وروستیو کې ادعا کړې ده چې په خپلو بریدونو کې طالبانو ته لویه مرګ ژوبله اړولې او د دوی کسان یې د بغلان له یو شمېر سیمو پر شا تمبولي. خو طالبان بیا وایي چې د مقاومت جبهې ته یې درانه زیانونه اړولي دي. بلخ کې 10,000 او 400 بوتله الکوله مشروبات نیول شوي دي. د مسؤلینو په وینا چې ارزښت یې 1 میلیون افغانۍ ښودل شوی. زیلینسکي
د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې برید یوازې د دوی تر خاورې پورې محدود نه دی بلکې د ماسکو موخه د ټولې اروپا لاندې کول دي. ولادیمیر زیلنسکي پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی دی چې که د روسیې مخنیوی ونه کړي نو د جګړې اور به د دوی تر هیوادونو هم ورسیږي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه پوستې جوړیږي. دفاع وزارت ویلي دی چې ډیورنډ فرضي کرښې ته 46 پوستې جوړیږي ترڅو په سیمه کې د ورانکاره فعالیتونو مخنیوی او د خلکو د امنیت خوندي شي. فرانسه کې ولسمشریزې ټاکنې دویم پړاو ته لاړې. فرانسه کې د لومړني پړاو تخمینی پایلې اعلان شوې. مکرون 28% او لوپن 30% رایې وړي دي او ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. اوس هم د ملا عمر د خبر څخه مخکې یو ځل دا خبر هم واورئ چې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان فکر کوي چې پاکستان کې د حکومت بدلون به د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر سیاست چندانې اغیز ونه کړي ځکه چې د دوی په وینا د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست تر ډیره د پوځ لخوا اداره کیږي. د پاکستان د پارلمان غړیو د شنبې په شپه ناوخته صدراعظم عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه او ټاکل شوی چې د دوشنبې په ورځ به د پاکستان پارلمان نوی صدراعظم وټاکل شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې سیاسي بدلون د افغانستان په چارو بې اغیزه نه ګڼي خو وایي چې دا سیاسي بدلون به د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د ډیر بدلون سبب نشي. د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د پاکستان پوځ په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاست اداره کوه او اوس هم پوځ د افغانستان په اړه د پالیسۍ د جوړولو او تعقیب مسؤلیت په غاړه لري. د سیاسي چارو یو بل کارپوه قاضي محمد حسن حقیارو هم وایي چې په پاکستان کې د حکومتونو بدلون تر اوسه د افغانستان په اړه د دغه هیواد په پالیسۍ چندانې اغیز نه دی درلودلی. ښاغلی حقیار وایي چې پخواني صدراعظم عمران خان د طالبانو د حکومت سره ښه اړیکې لرلې او د هغوی ملاتړ یې کوه. د سیاسي چارو یو بل کارپوه طارق فرهادي وایي چې په پاکستان کې ډیر نور بدلونونه هم په لار دي چې په یو ډول نه یو ډول پر افغانستان باندې هم اغیز ولري. او په اخیره کې هم د ملا عمر په اړه دغه حقیقت باید در سره شریک کړم چې ملا عمر اخوند له روسیې څخه د امریکا مقابل کې مرسته غوښتې وه. زیږدیز کال کله چې ملا عمر اخوند د طالبانو امیر المؤمنین و امریکا په دې بهانه چې افغانستان کې اسامه بن لادن پټ دی پر افغانستان د پوځي برید تابع نیسي. دې وخت کې د امریکا ولسمشر د جمهوریت غوښتونکو له ګوند څخه جورج بوش و. هغه یو سرتنبه سړی و. کله چې امریکا پر افغانستان د پوځي برید خبره یا پیل کوي ورسره سم د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد روسیې ته لوی وړاندیز کوي. د هغه وخت د روسیې د دفاع وزیر سرګي اینوانوف په خپل تازه څرګندونو کې د ملا عمر اخوند له هغه وړاندیز چې د امریکا په مقابل کې روسیې ته کړی و پرده پورته کړي. ایوانوف وویل کله چې په 2001 زیږدیز کال کې امریکا د طالبانو په واکمنۍ کې پر طالبانو بریدونه پیل کړل ورسره سم ملا عمر روسیې ته وړاندیز وکړ چې له دوی سره متحد او یو ځای شي ترڅو امریکا ماته کړي. خو ایوانوف وویل هغه مهال د روسیې ځواب طالبانو ته دا و چې یوازې ورک شي. ایوانوف دا ونه ویل چې هغه مهال ولې روسیې له طالبانو سره نږدېوالی نه کوه لکه اوس چې یې کوي. روسیې 2 ورځې وړاندې د طالبانو رسمي ډیپلوماتان په مسکو کې ومنل. هغوی د طالبانو سپین بیرغ په سفارت کې هم وګرځاوه. روسیې اعلان وکړ چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په رسمیت پیژندلو سره د طالبانو د رسمیت پیژندلو شرایط نه وړاندې کوي او دا معنا نه لري چې طالبان دې د دوی له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو له واکمنۍ 8 میاشتې تیریږي خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د روسیې په څیر ورسره یو شمېر هیوادونو سفارتي اړیکې ټینګې کړي او غواړي چې ورسره په تدریجي ډول دا ډله او دولت یې په رسمیت وپیژني. تر اوسه ډیر ځلې طالبانو دا هڅه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي. درنو لیدونکو له تاسو ټولو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه او چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. د سول افغان څخه نور ویډیوګانې هم مه هیروئ. تر بیا د خدای په امان.